بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ویډیو د ایکسپورټس باره کې د برآمداتو باره کې چې په دنیا کې د ټولو نه زیات برآمدات د چا دي د کم ملک دي او ورپسې بیا څنګه دي او د پاکستان په کې څه حیثیت دی. ګورئ برآمدات ایکسپورټس هغه مصنوعاتو ته هغې سامان ته ویلی شي کم چې د یو ملک د ضرورت نه سیوا دی او بل ملک ته لیږي. نو دنیا کې چې ایکسپورټس د کم ملک ډیري نو هغې ډیرې پیسې ګټي د هغې تجارت د خسارې په ځای منافع کي. د پاکستان تجارت د خسارې تجارت دی. راځئ چې وګورو چې د نورو دنیا کې د نورو ملکونو چې کوم دی نو څومره ایکسپورټس دي. نو په ایکسپورټس کې هم چې کوم دی په ټاپ باندې چاینا دی او چاینا ایکسپورټس چې کوم دي نه دا دي 2643 ارب ډالر. 2643 ارب ډالر. امریکا ورپسې په دویم نمبر ده او لږ فرق دی پکې د دوی دي 2528 ارب ډالر. خدا ده چې لکه مطلب دا دی چاینا د امریکې نه په دې میدان کې لار اغستې ده. جرمني بیا چې کوم دی لږ ډېر فرق دی پکې او 1800 پلس بلین ډالر د دې چې کوم دی ایکسپورټس دي 1800. جاپان چې کوم دی بیا نور ډېر فرق دی 904 بلین ډالر د دې ایکسپورټس دي 904. او فرانس چې کوم دی فرانس ورپسې دی دا بیا تقریبا 879 ارب ډالر دي. نو 15 ټاپ خو چې کوم دی دا شو چې ټاپ 5 دا شو. نو هندوستان چې کوم دی نه هندوستان په دې لیست کې په 12 نمبر باندې دی. نو د هندوستان ایکسپورټ څومره دي نه دا دي 546 ارب ډالر. سعودي عرب په 22 نمبر باندې مسلمانانو ملکونو کې د ټولو نه سیوا ایکسپورټ چې کوم دی نه د سعودي عربیا دي ځکه مې دلته کې سعودي عربیا لیکلی دی ایکسپورټس دي 285 بلین ډالر 285 ارب ډالر. ترکی پکې بل مسلمان ملک دی او په اوورال لیست کې په 27 نمبر باندې دی او ایکسپورټس دي 245 ارب ډالر. اوس د پاکستان چې کوم دی نه په دې کې به 65 نمبر باندې دی. سوچ وکړئ چې سعودي عرب او ترکی زموږ نه په آبادۍ کې کم ریسورسز زموږ عمره نشته. سعودي سره آیلینډ ګیس شته خو پاکستان سره خو ډېر څه شته. صرف د وسایلو خبره 285 او 245 چې 285 او 245 تاسو د دې دواړو ملکونو په ذهن کې کېدی او د هندوستان 546 نو د پاکستان ټوټل چې کوم دی 30 ارب ډالر دي. نو 30 ارب ډالر د دې مخې ته څه شی دی. اوس ګورئ د هندوستان 546 او د پاکستان چې کوم دی 30 ارب ډالر نو څومره فرق دی. لکه مطلب دا دی که چېرې څوک وایي چې هندوستان د پاکستان نه غټ ملک دی نو یو په شپږ باندې غټ ملک دی د آبادۍ لحاظ سره که نه نو دې لحاظ سره خو د هغوی 180 ارب ډالر پکارو د هغوی 546 دي. نو سوچ وکړئ چې پاکستان څومره چې کوم دی نه په دې کې پاتې راغلی دی. او د دې نه چې کوم دی نه یو بل ښه مثال دا دی چې بنګلادیش چې زموږ نه جدا شوی دی د پاکستان نه د پاکستان نه ډېر وړوکی ملک دی هغې بنګلادیش ټوټل ایکسپورټس نن سبا 47 ارب ډالر دي لکه 50 ته نږدې دي. نو پاکستان په ایکسپورټس کې څومره لاندې راغلی دی. نو د پاکستان ایکسپورټس 30 ارب ډالر دي او بل طرف ته چې کوم دی امپورټس یې 60 ارب ډالر ته نږدې دي. نو د پاکستان تجارتي خساره سالانه چې کوم دی نو 25-30 ارب ډالر ده. نو چې 25-30 ارب ډالر د کوم ملک سالانه خسارې دی به دا کم ځای نه پوره کوي یا به عموما ټیکسونه ډېر لګوي یا به د نورو دنیا نه نورې قرضې راخلي. په دواړه حال کې چې کوم دی ملک ته تاوان دی. دا د ایکسپورټس باره کې ویډیو شوه. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو. ډېره مننه.